Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah Rahman and Rahim. Assalamu alaikum. Zamung da nanane video topic de possessive adjective. Pa de video ke ba possessive adjective explain kigi. No da video tar akhira puri ugorai au ka khwaha mushwa no zama د YouTube channel جوهر امام سر در سره هم سبسکرایب کړئ او د خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. ټایم مناخلم راځي چې خپل کلاس سٹارټ کړو. لیټس ټاک اباوت possessive adjective. راځي چې possessive adjective وپیژنو. Possessive adjective is used before noun to show ownership or relationship. Mean we use possessive adjective to show that something belong to me or something belong to someone else. Mean someone owns something. Possessive adjective da noun na مخکې استعمالیږي. دا پوینټ نوٹ کړئ چې د possessive adjective نه پس به noun ضرور استعمالیږي او possessive adjective دا د څه دپاره مونږه استعمالوو د دې فنکشن څه دی. نو possessive adjective دا مونږ له شو کوي کله چې مونږه ملکیت شو کوو. اوس ډېر سټوډنټان په ملکیت باندې نه پوهیږي چې ملکیت څه ته وایي. د یوه څیز مالک کېدل یعنی کسی چیز کا مالک ہونا، ملکیت ہونا یا وارث ہونا. لکه یو کس ووایي چې دا کتاب زما دی نو دا اوس د دې کتاب مالک دی، وارث یې دی. یا دا کتاب د ستا دی نو دلته اوس ته د دې کتاب مالک یا وارث شوی. Note, possessive adjective are 7 in number. Possessive adjective دا په شمیره کې اوه دي. My, your, our, his, her, their, its. اوس راځي چې د یوه possessive adjective معنا او په جملو کې استعمال وګورو. Let's start. My mean زما. دا possessive adjective ته او معنا یې دا زما. راځي چې اوس مثالونه وګورو. It is my book. دا زما کتاب دی. په دې سنټنس کې my possessive adjective ته او book دا زموږ سره noun دی او دلته د possessive adjective my دا پوزیشن شو کوي یعنی ملکیت شو کوي چې I have a book یعنی I own a book. دا زما کتاب دی او دلته د possessive adjective نه پس noun book استعمال شوی دی. نیکسٹ example he is my brother. په دې مثال کې my دا possessive adjective دی او brother دا زموږ سره noun دی کوم چې دا possessive adjective my نه پس استعمال شوی دی او دلته possessive adjective my دا تعلق relationship شو کوي. نیکسٹ possessive adjective your mean the star. دا possessive adjective دی او دا second person دی. لکه په دې مثالونو کې it is your car. دا د ستا موټر دی. دلته your possessive adjective دی او car دا زموږ سره noun دی کوم چې د possessive adjective your نه پس استعمال شوی دی او دلته هم د ownership شو کوي یعنی ملکیت شو کوي چې ته د دې موټر مالک دا ستا دی. نیکسٹ example he is your father. هغه د ستا پلار دی. دلته اوس your دا د noun father نه مخکې استعمال شوی دی او دا دلته اوس relationship شو کوي یعنی هغه د ستا پلار دی. نیکسٹ over دا هم possessive adjective دی او معنا یې دا زمون. راځي چې اوس په over کې هم example مثالونه وګورو. he accepted our offer. په هغه زمونږ وړاندیز قبول کړو. په دې مثال کې over دا possessive adjective دی او offer دا noun دی کوم چې ownership شو کوي. یا he is our teacher. هغه زمونږ استاد دی. دلته هم over دا possessive adjective دی او teacher دا زمونږ سره noun دی. his دا possessive adjective دی او معنا یې دا هغه. his mean
د هغه راځي چې اوس اگزامپل وګورو په هیز کې his brother is a doctor د هغه ورور ډاکټر دی here in this example his possessive adjective and brother دا ناون دی د کوم نه مخکې چې possessive adjective his استعمال شوی دی او دا دلته زموږ سره ریلیشنشپ شو کوي تعلق next example his car is new د هغه موټر نوی دی here in this example his possessive adjective کوم چې د third person د پاره استعمالیږي او دا هم دلته ملکیت شو کوي یعنی د هغه موټر چې کوم دی هغه نوی دی نو دا و زمونږه هیز اوس راځي چې نیکسټ وګورو هر دا هم پوزیشن ادجکټیو دی خو دا د فیمیل دپاره استعمالیږي یعنی د زنانه دپاره د هغې لکه په دې اگزامپل کې شي شوک هر هیډ هغې خپل سر وخوځولو دلته چې کوم دا هر دی دا پوزیشن ادجکټیو دی او هیډ دا ناون دی نیکسټ اگزامپل هر فادر از ا ریچ مین د هغې پلار یو مالداره سړی دی هر پوزیشن ادجکټیو اینډ فادر دا زموږ سره ناون دی کوم چې د پوزیشن ادجکټیو هر نه مخکې استعمال شوی دی نیکسټ پوزیشن ادجکټیو دات وی هیو از ډیر مین دا هغو دا اوس د ډیرو دپاره استعمالیږي او دا هم لکه په دې مثالونو کې that is their house هغه د هغو کور دی دلته dear دا پوزیشن ادجکټیو دی house نوې دا ناون دی او د دې ناون نه مخکې dear دا پوزیشن ادجکټیو استعمال شوی دی یا په دې بل اگزامپل کې the black one is their car هغه تور د هغو موټر دی دلته چې کوم دا dear دی دا پوزیشن ادجکټیو دی او کار دا زموږ سره ناون دی او دلته چې کوم دا دیر دی دا اوس اونرشپ شو کوي ملکیت شو کوي نه هغوی د دې تور موټر مالکان دي او زموږ سره چې کوم اخراني پوزیشن ادجکټیو دی هغه دی اټس دا یوزولی د بیجان یا د انیمل دپاره استعمالیږي او د معنا هم ده د هغه لکه مونږ ووایو چې تیرا از فیمس فور اټس بیوټي تیرا د خپل ښایست دپاره مشهور دی نو دلته هم چې کوم دا اټس دی دا پوزیشن ادجکټیو دی او دا دلته اونرشپ یعنی خپلوالی شو کوي او د زه امید لرم چې تاسو به پوزیشن ادجکټیو پیژندلی وي او د دې په یوز باندې به هم پوه شوي زما چینل جوهر امام سر در سره سبسکرایب کړئ مننه تھینک یو